بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خوږو ملګرو څنګه خوږو ملګرو. امید د خپل رب نه چې ښه به او د ژوند په مزو کې به ملګرو. نن زموږ په دې څلور ټاپک باندې ویډیو دا چې تاسو د یوټیوب چینل دپاره څلور کم داسې څیزونه اخیستلی شئ چې هغه ډېر ښه څیزونه دي او ملګرو لکه هغې نه موږ د یوټیوب ټول چینل چلولی شو. نو ملګرو په هغې کې نمبر 1 وای ټي سټوډیو ده. دا یو اپلیکیشن دی، دا یو داسې اپلیکیشن دی چې په دې کې موږ د یوټیوب آل کمنټ کتلی شو چې لکه موږ له کوم کمنټ راغلی دي هرې لکه ملګرو اوس داسې یوټیوبران دي چې د هغوی به 300-400 ویډیوګانې وي، نو هغوی ټولې ویډیوګانې خو نشي کتلی. چې 50 ویډیوګانې هم د چا په چینل وي نو هغوی ټولې ویډیوګانې خو نشي کتلی چې لکه زما په ویډیو باندې څومره کمنټ راغلي چا پې کړي دي. نو باید دا موږ ته وای ټي سټوډیو ښیي. بل په دې وای ټي سټوډیو کې ټول نه اهم شی انالیټکس دی. په وای ټي سټوډیو به هم زه یو ویډیو جوړوم ملګرو، هغې په ویډیو په انتظار باندې. او ملګرو بل په وای ټي سټوډیو کې موږ ته د ټول ویډیوګانو پرفارمنس ښیي. دا همراله ښیي چې دې ویډیو نه موږ ته چې ویډیو اپلوډ کړو په هغې موږ تمنیل لګولی شو، د هغې آل اس ای او کولی شو. په اس ای او به هم ستاسو ته ویډیو جوړوم. بل ملګرو د هغې چې کوم دی نو وای ټي سټوډیو دا فایدې دي چې د ټول ویډیوګانو دا پرفارمنس موږ ته ښیي چې لکه مطلب د دې نه څومره واچ ټایم راغلی، څومره سبسکرایب راغلی، امپریشن کلیک تھرو ریټ. ملګرو امپریشن کلیک تھرو ریټ دا د یوټیوب د ټول نه اهم څیز دی. دا چیزي نو ستاسو ویوز به راځي، ستاسو ویوز نه به ستاسو سبسکرایب زیاتېږي، ستاسو واچ ټایم او د هغې حساب باندې ستاسو چینل مونیټایز کېږي. نمبر 2 چې دی ملګرو نو هغه دی تاسو ته یو نوټ بک پکار وي ملګرو. نوټ بک دا د دې دپاره ملګرو چې لکه تاسو ځان سره کوم ځای کې تاسو ویډیوګانې جوړوئ، ضروري خبره تاسو به یو ځای هغې دپاره منتخب کړئ ځان له غونته کې چې هغې کې دا نوټ بک پروت وي او په دې کې تاسو کوم کنټینټ یوز کوئ چې هغه ځان سره لیکئ، د هغې تمنیل هر څه ځان سره برابر لیکئ. او ملګرو نو او په هغې بیا کله چې هغه ویډیو بله ویډیو ته خیجئ نو د زړې ویډیو پرفارمنس هغې کې ولیکه چې دې ویډیو نه ماله دومره واچ ټایم راغلی، دومره سبسکرایب. ملګرو دا یو ډېر اهم څیز دی. دریم نمبر ملګرو دا څیز دی چې دا څیز دی ملګرو دریم نمبر چې مطلب دا دغه چې دی ملګرو یو ریکارډر مونږ ته پکار دی. ریکارډر ملګرو مونږ ته پکار دی خو هغه چاته پکار دی لکه زه سکلز ویډیوګانې اپلوډ کوم نو سکلز دا نه شو. سکلز مطلب مهارت دی. مهارت اوس په هر څیز کې لرلی شي، په لرګي کار کې لرلی شي، د اوسپنې کار کې لرلی شي. نو هر سړی سکلز ورکولی شي. خو چونکې زما ټیکنیکل باره کې دا خپل سکلز دي نو زه د موبایل ویډیوګانې ورکوم نو ایکس ریکارډر ما دپاره لازمي دی. او څلورم درته دا یو خبره کوم ملګرو چې ضروري نه ده چې یوټیوب چینل یو سړی شروع کوي نو هغه به اوپو، ویوو یا انفینکس یا ټیکنو دا غټ موبایل والي نه ملګرو. یوټیوب چینل په 500-400 والا موبایلو باندې هم چلیږي. ضروري نه چې ته به 12 جی بي ریم او 506 جی بي والا 512 جی بي والا دغه به تالي موبایل ملګرو چې کله تل سره زه خو هم 1 او 8 خو نه خو چې 200 والا موبایل د سره ملګرو نو د یوټیوب چینل ډېر ښه چلیږي. نو دا زموږ نننۍ ویډیو وه. که ویډیو مو خوښ شي ویډیو لایک کړئ، چینل خامخا سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې اجازت راکړئ. د الله په امان.